ښه د دې نقطې کوردینات موږ سره څو دي سنپ آن کوو څو ده دلته x اته دی که نه y صفر ده x اته y صفر راځو ایډیټ مینو ته اډ ټو ماډل دیوال ورکړو صحیح ده دیوال نور دوه ښه نمبر اف سټوریز دوه سټوري او نمبر اف بیس دوه هغه به ورکړو صحیح ده که نه دوه وایي ورکړو او بې وایي دا موږ سره څو دی څلور دی ښه څلور ورکړو x موږ سره څو اته اته دا به دغه ورکړو درې ورکړو هلته درې درې و په وای باندې ما یادېږي صحیح ده که نه درې اته صفر او دا به ورکړو 90 درجې اخواته یې داسې کوو صحیح ده که نه 90 اوس به وګورو چې راځي که نه راځي صحیح ده که نه هسې اضافه ښه راځو نوي درس ته راځو دا مخکینی درس و دې نه تېرېږو کنټرول زیډ ماډل موږ جوړ کړی تیار چمتو شوی صحیح ده ایډیټ مینو موږ سره خلاصه شوه نن موږ پیل مینو وایو پیل مینو کې څه شی دی نیو ماډل باندې خو پوهېږئ چې نیو ماډل څنګه دی دا به زه یو ځل ځان سره سیو کړم مخکې مو سیو کړو که نه دا ماډل ما سره سیو که نه یو ځل مخکې سیو دا ماډل موږ سره سیو دی دا راځو نیو ماډل کله چې نیو ماډل راخلو دلته چوز ای ډي بي او نو دی کله سر نه موږ کار کوو نو راخلو او چوز ای ډي بي دا معنا که چیرې دا راواخلو دلته مخکې کوم کار کړی موږ هغه کې موږ به بیمونو لپاره یو سیکشن ټاکلی وي که نه د سلب لپاره به مو ټاکلی کمبینیشن یې به مو جوړې کړي که موږ دې نه یو راواخلو بیا چې کومو کمبینیشنو څخه کوم سیکشنو نه دلته ګټه اخیستل سوې هغه په اتومات ډول باندې موږ سره راخلي دا لکه اوس دا ما راواخیست هغه ایټپس په نامه پیل دلته راواخله هر یو ټمپلیټ راخلي ځان سره راواخله دلته به هماغه سیکشن یې راغلي در سره صحیح ده کالم وګوره کالم دیرس او کالم دیرس ډیزاین هماغه مخکې چې مونږ کوم فایل کې ترې ګټه اخیستې دا راځي داسې کمبینیشن هر شی راځي صحیح ده نور په دغه باندې خبره نه کوو نور بلد یې ورسره صحیح ده که نه اوپن د دې له لارې کولی سي یو فایل اوپن کړي مونږ اوس کوم یو کار وکړو دا موږ دې لارې خلاصوو ښه دا اوس سیو باندې پوهېږئ سیو از کولی سي دا په یو بل نوم باندې ځان سره وساتئ هغه د تیر په څیر دی خبره په دغو دواړو کې ده ایکسپورټ او امپورټ کې ده دا ډېره ښه خبره ده ښه ایکسپورټ کې خبره کوو سیو ماډل از ایټپس دا ټکسټ فایل دی که تاسو پام کړی وي چې کله دغه د ایټپس فایل موږ هلته ځان سره ساتو په ډیسکټاپ مو اچولی اول خو به په ډیسکټاپ باندې د ایټپس کوم فایل نه ثبتوي دلته ډېر نور واړه واړه فایلونه ورسره راځي پام مو کړی ده ډېر راځي که نه ډېر جنجال دی او ډېر ځای هم در سره ښایي ونیسي خو که چیرې زه دغه فایل راواخلم دا ټکسټ فایل کې ځان سره وساتم دا به ډېر وړکی ځای ونیسي او یو هغه به یې را سره لکه یو فایل ورته وایي هر شی ورته وایي اوس وګوره زه دا سیو کوم صحیح ده سیو ماډل از ایټپس ټکسټ فایل دلته به راسو یو ځان ته هغه به جوړ کړو ورته یو ځان ته فولډر جوړوو چې دا نن کار په هغه فولډر کې وکړو صحیح ده که نه دلته به نیو راواخلو نیو نوم به ورکړو 12مه ورځ دی که نه بس دا نوم ورکړم څه نوم دلته به یې سیو کړو را سره دې ته به وایي ایټپس یو داسې نوم ورکوو چې موږ ته معلوم وي ټکس دا ما ځان سره سیو کړو اوس دا به یو فایل کې را سره راغلی اوس وګوره اوپن ته راشه دې ته به سیو چینج به وایي ښه ډاکومنټ دا خلاص که دلته ورته وایه آل فایل ګوره دا یو فایل دی که هغه اوس زه ډیلیټ هم کړم دې نه کولی سم دا ماډل زه خلاص کړم اوس وګوره زه ځم هغه ته ډاکومنټ کې هغه په کوم ځای کې پروت دی دې کې به یې فکر کوم دغه دی که نه اوس وګوره دلته څومره ډېر راغلي صحیح ده دې سره دا به ای ډي بي کو چې هغه خاصه یو دانه راته ښکاري دا زه ډیلیټ کوم له منځه یې وړم صحیح دی ګوره شفټ ډیلیټ له منځه مې یووړ صحیح ده هېڅ سته نه را سره هماغه
پر وګورو چې نور واړه واړه راځي کنه دا نور واړه واړه را سره پاتې کېږي ښه هغه اصل چې ای ډي بي د هغه ټول ختم سي که دا هم تاسې ختم کړئ دا یو یو وګورئ دا ډېر وخت در سره نیسي دا ټول او دا داسې تاسو وړلی سئ له منځه چې ښه نه دغه نور هم بیا ختمېږي که کنټرول مې ورسره نیولی لکه شفټ به ونیسو ورسره شفټ هم کار نه کوي کنټرول هم دلته کار او داسې بیا لاندې راسم که نه داسې هم کار نه کوي اوس نه دا ښه دلته څه خبره به صحیح ده که دا هم تاسو ډیلیټ کړئ دا ټول هم که تاسو ډیلیټ کړئ بیا هم در سره پیل هغه ځای نه خلاصېږي صحیح ده اوس راځو هغه ته دې پیل ته راځو ګوره دغه ټکسټ پیل دا وینې دا خلاصوو ځان اوپن خیرر داسې نه خلاصوي ولې نه خلاصوي دا به څه شی کې ته امپورټ به یې کوي د اوپن له لارې زه ښه ده چې دې ستونزې سره مخامخ سو د هېڅکله هم داسې نه خلاصوي ښه خو زه اوس وګوره امپورټ کوم امپورټ ایټبز دا به تل امپورټ کوئ ښه راسته امپورټ کوم ځای کې و دلته اوس یې امپورټ کوه وګورو چې څه صحیح ده د امپورټ له لارې به کار کوي چې تا چې شی ایکسپورټ کړي لکه ټکسټ فایل ته که دې ساتلی وي هغه به بیا د امپورټ له لارې راوړي دغسې کار نه در سره کوي ښه که هغه ټوله ډیټا هم ته ختمه کړي دا فایل در سره روغ د کار در سره کوي په دې باندې وپوهېدئ بل راځو ایکسپورټ ته ایکسپورټ شی ده دا به وروسته یوسو که دا ما وی موډ کار یې نه کوه هلته د ورژن څه هغه ما سره 14 ورژن ده دا نه پوهېږم کوم دی زه یا به یوسو دا اوس ګوره صف غواړو موږ دغه ماډل چیرې یوسو سب ته یوسو هماغه په دغه هغه کې دا به هم په دې کې وساتو صحیح ده دې ته وایو سف ټکس به ورته وایي صحیح ده که نه ښه دا هلته موږ سره وساتل څه وروسته به یې سب پاڼه خلاصه کړم هلته نه راته را سره که اوس یې کار وکړو خو ښه به یې که نور کار به وکړو مخ ته به لاړ شو صحیح ده که نه ښه دا اوسو دا وروسته درته کار کوم صحیح ده که نه دا بیا ډېر وخت نیسي چې هلته موږ سیف ته یو ځل یوسو ښه سیو سټوري از ایټبز ای ډي بي ته داسې هم کولی شې چې دغه یو سټوري ځان سره وساتې دا نور به نه راځي تا خوښه کوم سټوري ساتي سیو سټوري دویم سټوري زه ورته وایم دغه دویم کوډ دې ما سره وساتي ښه په کوم ځای کې دا به هم په دې ځای کې وساتو صحیح ده که نه سټوري دویم ولکه سې په دې باندې سیو کوو ښه دا موږ سره وساتل څه په دغه ځای کې وروسته بیا زه درته خلاصوم ښه دا خو موږ سره نشته که موږ یې هلته ویسم څه هغه به نه وي او دغه ای ډي بي چې ده لکه مخکې چې موږ تل سیو کوو هماغه فایل دی را سره ښه اوس راځو دلته نیو راخلو نو ښه موږ څه شی وړي وو سټوري که نه امپورټ ټکسټ فایل و که دغسې مو وړی وه ایټبز سټوري دلته وګوره چیرې ټکسټ فایل ښه زه دا دغسې اوپن کوم سټوریج دا دغسې ای ډي بي ده ښه دغسې هم خلاصېږي اوپن یې که ګوره دلته یو سټوري ده را سره پام مو ده وینې لاندې هېڅ نه دی راغلی ورسره دلته مو ګوره دې سټوري باندې وپوهېدئ ښه بل هم څه شی وړی و ښه هغه سب به وروسته وګورو صحیح ده اوس راځو ډي ایکس اف دا فایل وړو تاسو کولی شئ دغلته چې کوم ماډل تاسو جوړ کړو دا کولی شئ اټوکیټ ته ځان سره یوسئ صحیح ده اوس راځو اټوکیټ ته وړو هغه بیا وروسته کار کوو صحیح ده ساده صاحب دلته به یو خلاص کوو ښه ټکسټ فایل مې نه ده پکار هغه خلاصوه ایټبز کار ایټبز موږ مخکې په دغه کې ساتل ځان سره که نه په دې ډاکومنټ کې ډي بي دغه لږ څه لوی و راسره دا ښه دلته وګوره زه غواړم دغه ماډل چې دا اټوکیټ ته یوسم ځان سره د لاین لیبل ترې ایسته کوم دا به اکسپورټ کوئ چیرې سیو از ډي ایکس اف او دا ټکټ ته وړو اوس وګوره
کوم ځای ته ته دا وړې ایټپس کار نه دې ځای ته نه یو بل چیرې به همدا نن کار چې مونږ وکړو دا دی که نه په دې کې کوم نوم ورکوو نوم به ورکوو آتو څنګه ښه صحیح ده زه یو نوم ورکوم داسې دلته به ایټپس ولیکو صحیح دی داسې یو نوم ما ورکړه ښه اوس وګوره ته چې شی وړې ډرایینګ ټایپ دی چې شی ده فل 3D ماډل وړې لومړی فل 3D زه نه وړم وروسته به درته یوسم صحیح ده فلور لیاوټ دا پلان به یوسې یو ځل داسې هم کولی سې د خاص بیم ایلیویشن یوسې کالم ایلیویشن ویوسې دلته فل پریم ایلیویشن ویوسې او دلته نور ټیپیکل شیان دی او فل 3D وړلی سې یا لومړی فل 3D وړو ځه فل 3D دی خوښ که راسه لیر نیم کومې لیر یې دي در سره ګریډ اوس ګریډ په نامه ده که د دې نوم ورته بدلی ورته بدلې که ګریډ ته زه چې شی نوم ورکوم ووایه یو نوم راته ووایه جمال صاحب ووایه یو نوم ووایه د ګریډ ګوره ګریډ چې کوم نومونه لري هغه په دغو نومونو باندې سنټر لاین تیار یو ستا را سره صحیح ده اوس به وګورئ چې ګریډ هلته بیا څنګه راځي هلته چې مونږ فل 3D به هم درته یوسم پلانونه هر شی زه درته وړم ټول ښه نه که د ګریډ لپاره یو نوم ورکوم زه یو نوم ورکوم زه جمال ګریډ ورته وایم یو نوم دی چې هلته راسي در سره چې تاسو هر شی نوم ورکوئ اوکې سلیکټ فلور اینډ آبجیکټس ته کوم هغسې دی کوم پوړونه ته ځان سره وړې یا بیمونه یوسي درته کالمونه یوسي دیوالونه کوم وي دا ټول شیان چې هر شی تا خوښ دی دا ورته ټیک مارک کړه صحیح ده اوکې دې باندې وکړئ دی بریس مې تاسو ته په ډرایینګ کې ویلي وو که نه په ډرا کې بریس یې دا لکه موږ په ټرس کې ترې ګټه اخلو زه به یې درته وښیم وروسته لکه داسې ګوره لکه داسې بریس همدلته به کار درته وکړم صحیح ده دا موږ سره یو هغه دی داسې فکر وکړه هغه دی ټرس دی را سره دلته که دا موږ سره بریس دی بیا دې پاس او لاندې ته کارډ وایي دې منځ ته یې بریس وایي ښه ټرس کې دلته اتکا ورکوي بس نور خو وکړئ دی صحیح دی که نه او بس هغه ته بریس وایي صحیح ده ډرایینګ آپشن دی ډرایینګ سایز یونیټ ورکوي په متر کې غواړي یا په بل باندې ډرایینګ سایز په کوم فارمټ کې غواړي درته راسي دغه هم ته ورته ټاکلی سي ډرایینګ یا په خپله خوښه باندې ته ورکوي دلته کسټم راواخله ورې که صحیح دی که نه او چې پاریو کې ته غواړې اوس دلته ایپور نسته کسټم کې برابر که ځان لپاره ایپور 290 په 210 کې دی څو کې ده دغومره 290 210 ملي کې ده خاصیار هغه ته برابری دلته برابرولی سي ډرایینګ سکیل ټایپ دی په میتریک کې غواړئ فارسي کې ورکوي صحیح دی او ډرایینګ سکیل ورکوي په یو نسبت 100 نور هم ورکولی سي ډرایینګ سکیل پکتور دی او نور بس ټکسټ هایټ هر شی تاسو ورکولی سي صحیح ده او ډرایینګ آپشن دی بس شو میم هر شی چې دلته دی بس ویې ګوره شو ډرایینګ بارډر او دا شیان درته وښیي صحیح دی ښه ډرایینګ سپیس دې باندې زه خپله نه پوهېږم څه شی دی ماډل سپیس دی دلته وګوره داسې بدلون راځي کې ګوره پیپر سپیس او ماډل سپیس دلته وګوره څه شی بدلون راغی هلته خپله درته ښکاري ماډل سپیس دلته یو څه که نه ډرایینګ سکیل پکتور او دلته وګوره ښه دلته شی بدلون راځي زه نه پوهېږم څه شی دی ماډل سپیس ها جنریټ موږ سره لاړه هلته صحیح ده دا یاد کې وساتئ چې فل 3D مو یې وړله بل راځو فلور لیاوټ دا پلان به هم ځان سره یوسي صحیح دی که نه دې ته به یو بل نوم ورکړو لکه دا ټکټ دلته تار راغلی دی را سره صحیح ده دې ته به څه شی ووایي پلین لی اوټ به ووایو صحیح ده دا به هم همدلته سیو کړو او جنریټ به یې کړو ښه دا هم را سره وسو لیر نمونه نور خو وپوهېدی که نه بیا به لاړ سو دا ځل به څه شی کالم به یوسو هلته وګوره ټول فلورونه را سره راغلي بي سټوري 1 سټوري 2 داسې ټول راغلي را سره دې ته به ووایي کالم ایلیویشن وکړه نه ایلیویشن بس همدومره نوم به ولیکو بشپړ پسې به نه ګرځو کالم څه سو کالم ایلیویشن دا ځان سره یوسه خدام را سره لاړه بیا را سره بل شی دی را سره کالم ایلیویشن بیم ایلیویشن که نه دا به بیل بیل موږ ته راوړي
وال خو نسته را سره اوس که پل پریم الیویشن غواړې دلته په دې کې ښه بیم مې کالم مې هغه کړی و ښه زه بیا به دا دواړه سر په سر راځي اوس خو صحیح شو که او بل راځو پل دا به مې یوسو صحیح ده پل پریم الیویشن ښه دلته پل پریم بس دومره نوم یې لیکو نو ترې تېرېږو صحیح ده که خاصې و دا به جنریټ کړو ټیپیکل ممبر خپله وګورئ چې څه دی ټیپیکل ممبر سیکشن کېدای سي همداسې ما کار نه در کړی وګورئ لږ کار به تاسو هم کوئ صحیح دی که نه ښه دلته به هغه وګورو ټیپیکل ښه اوس به راسو اوکې ښه دا مخکینی دی په ایټبس ټیسټ کې دا نه مخکې بل فایل کې دی موږ سره په هغه کې دی دې کې دی صحیح ده موږ چې اوس کار وکړو ښه اول به دا ټوکې ایټبس دا و که نه فل 3D دغه فایل اوس به وګورو چې کوم یو ښه دا اوپن که در سره دلته وګوره دلته شیډ دلته ته خلاص دی صحیح دی وګوره در سره شیډ دی صحیح شي که دا خو د نور هم ته دا صفا کولی شي صحیح دی که نه صحیح دی که نه دا فل 3D شوه نور خو بس اټوکیټ کې ښه بلد دی بیا کار پې کوئ څنګه کېږي خو دا د لیرې چې مونږ هلته ورته وویلې خو دې راوستلی شي څه دا ټوله صفحه هم سمه نه ښکاري هلته ګډوډ دي لیرې ټولې راغلي دي هر لیر لپاره چې ته کوم رنګ ورکوې هر شی اوس دلته داسې ده چې دا لیر څنګه بیم دی که نه بیم خو زه رنګونه یو شی دی داسې رنګ ورته کولی شي یوازې دلته رنګ یې ورته بدل کړي یا هلته لاړ شه لیرونه یې ورته بدلونکې راوړه اوس خو نه راځي او چې سلیکټ شي ښایي بیا راسي یا لیر ته لاړ شه هلته یې بدل کړه بیا بدلولی شي هلته بیا کولی شي دغسې هم بدل کېدی شي راځي صحیح ده دلته ولې نه هر شی پې کولی شي یو ولې نه دلته به سلیکټ کړو صحیح ده دا به سلیکټ کړو پر یوس وګورو نه نه سم ښکاره نه شو لیر نه به یې بدل کړو صحیح ده وبه ګورو کېدای شي اوس فلور دا رنګ دی که نه ښه دې ته به څنګه رنګ ورکړو دا ولې نه بدلېږي ښه دا به دلته داسې هلته به وګورو چې ولې نه بدلېږي نه دلته څه خبره ده ښه باید بدل شي ساده صاحب چې اوس نه بدلېږي نه دا خو یوه برخه بدله شوه ټول باید بدل شي بدلېږي ښه ساده دا چې داسې ټول سلیکټ کړې اوس هلته نور شیان هم ورسره سلیکټ بس دا د بدلېږي نور هلته لیر نه هم بدلولی شي او چې هلته یې کار ونه کړي زه نه پوهېږم چې ولې کار ونه کړي لکه دا ریډ او هر رقم رنګ ورکولی شي سمه ده که نه دا به دا خو رنګ کېدای شي هماغه خبره یې هر لیر خو معلوم دی اوس کار لیر موږ دلته راواخلو که نه لکه دا برس دی د دې ته ګوره سپین رنګ ورکول شوی ده دلته رنګ هم بدل دی او برس خو شته نه ښه بل به وګورو دا ډایمنشن لاین دی ډایمنشن لاین خو اوس نه ښکاري فلور ښه بیم هغه به راواخله دې کې کالم خو شته که نه کالم لپاره ګوره کالم دلته ګوره بایبلک بیلیر ښه بیلیر د بیلیر رنګ چیرې ده دا خو بایبلک دی دلته رنګ وګورئ بیلیر دلته به پیدا کولی شي ورته پیدا کړي بس خپله بیا بدل کړئ اوس زه نه پوهېږم چې ولې نه بدلېږي صحیح دی که نه ښه دا اوس
یا داسې سلیکټ کړئ که داسې ورته خو دا به بیا هغوی خوند به ونه کړي داسې صحیح ده که نه داسې خوند نه کوي صحیح ده که نه ښه هغه لیر نه باید موږ سره کار کړی وای چې دا اوس کار نه کوي زه نه پوهېږم چې دلته اوس ولې موږ سره بدلېږي نه دا بدل یې که کېدای شي دا ښکار یې وکړه دا خو ډایمنشن لاین دی ودرې کلود سورګه صحیح اوس دا کار نه کوي اپلاین که خو دغه دا رنګ دی چې دا کار نه کوي اوس یې کار وکړه ښه ولې دلته ښکاري نه اربیټ خو به کو صحیح ده توره زه درته سم اربیټ یې کړو کنټینیوس چیرې ده دلته دا د اربیټ ویګل مې دې کړی حضرت ریډي وګورئ دا به څه خبره یې چې ولې نه کوي که نه لیر کې چې هلته رنګ بدل کړي باید تاسو سره کار وکړي کار نه کوي اوس لیرونه ښایي ښځه څه خبره به یې صحیح ده که نه اوس زه نه پوهېږم چې څه خبره ده خو وړل کېږي تاسو کولی شئ د ټبز نه یوسئ هغه ته ټکټ ته ښه دی نه تېرېږو یو بل به خلاص کړو صحیح ده که نه بل څه شی به خلاص کړو دا خلاص و بیم ایلیویشن کوم ګورې سټوري یو به خلاص کړو بیم ایلیویشن ته راسه بیم ایلیویشن دی دا ده وګوره ټول لیدلی سئ ښه د بیم بي نهه ده د هغه د سیکشن هغه یې درته لیکلی څلور د سنټر لاین هغه یې 4.3 درته لیکلی صحیح ده که نه هغه د دې پایې او د دې پایې په منځ کې موږ سره 10 سانتي 10 په 10 کې پایه دی که نه هماغه یې راته لیکلی ګوره که تاسو چیرې اړتیا ولرئ یو زر پلان جوړ کړئ دې ته اړتیا نه لرئ چې اټوکیټ کې ډېر وخت پرې تېر کړئ دلته کولی شئ وګورئ هر شی او د لیر څه ستونزه به یې ښه دغه هم برابروي که نه ویې شمېره یم دغومره دي ښه خو په لنډ لوري او په ټول ایلیویشن یې درته راخیستی که نه ټول په ون سټوري کې یې وشمېره لاړ څه د هغه پاڼې هو که نه دا بیم دی که نه خو یو سټوري کې شمېر که که نه دا 1 2 3 4 5 شپږ داسې هو ورپرې او 1 2 3 4 5 شپږ 7 داسې بس اتې خپل هر څو چې راغله بس هماغه ښه څو نه هغه هم رخصت کوي هغه خپله وشمېره ټول در سره راځي دغومره ښه دا هم دغومره به یي بس وشمېرئ در سره نور خو وپوهېدئ که نه ښه دا اوس بل به راسو بل شی ته راځو وپوهېږم که سټور بس بیم باندې وپوهېدئ چې څه شی راغلی ښه پلین ته راځو کالم به هم وګورو که نه کالم به څه شی وګورو کالمونه وګوره ټول یې درته راوړي څومره ښایسته یې درته هغه کړي لږ ایډیټ کې وکړه بس کالمونه دی بس تیار چمتو سوي دي او تیار بس چمتو دی ښه اوس د کالم دلته به رنګ بدل کړو چې دلته کار کوي که نه دلته هم نه دی ښه ځای کې سلیکټ یو خو د سلیکټ خبره ده خو به ډېر وخت موږ سره ونیسي نو هر چېرې خو موږ سلیکشن نه داسې ګټه نه اخلو نه هر ځای کې څه وایم چې هر ځای کې داسې ورته سلیکټ کړي یو لیر ته ته رنګ بدل کړه ټول لیر ته ښایي واوړي دلته د لیر ته د رنګ بدل کړه که نه دلته خو باید را سره واوړي باید کمپیوټر پوه سي چې دې لیر کې رنګ دې بدل کړه باید څه وایم چې داسې اوس دا خو ډایمنشن لاین دی صحیح ده که نه اوس را سره اوس ډایمنشن اوس یې کار وکړه ښه که ته هر چېرې سلیکشن نه ګټه اخلې دا ډېر وخت در سره نیسي هر چېرې سلیکټ ته هېڅ اړتیا نشته لیر کې تا چې رنګ بدل کړه یو ته بس نور سافټویر خپله پوهېږي چې کوم بدلون راغی باید هغه عملي کېدی صحیح دی که نه دا یې ښه لاره ده ښه دا کلمونه سو را سره بل به لاړ شو هغه ته به لاړ شو دغه پل پریم به م وګورو دا به څنګه یې نه پوهېږم دا وګوره پل پریم مخکې ځان ته راته راخیسته که نه اوس هر یو پریم ځان ته راته لکه اوس هماغه یو لید یې درته راخیسته د یو دلته یو ایلیویشن باید ووایو هماغسې ته نوما نسې ورته ویلی ښه لکه په یو ایلیویشن کې چې شی دی هماغه یې درته راخیستې دي بیمونه وګوره او کالمونه وګوره 3 متره ګوره څومره ښایسته یې درته لیکلي
او 3.15 هغه لاندې 3.15 وکنه لاندې پټ دې ځینه ونیسه دې ځي پورې هماغه درته بس نور چې نور دی نه ښه ډراینګ کله بس ایلیویشن یو دی مومنټ دیاګرام څه وایم چې مومنټ دیاګرام داسې څنګه په ټکټ کې نه داسې لاره شته زه دلته درته راوړلی سم خو هغه به یوه بله لاره وي ایمیج نه کولی شئ تاسې هغه ځینه یو انځور وکاږئ کولی شئ بل چیرې یوسئ بیا هغه انځور تاسې کولی شئ ټکټ ته راوړئ بل داسې دلته پرنټ سکرین د هغه لارې نه راوړلی شئ او مخامخ چې دا را ایکسپورټ کوئ هغسې هغسې څه وایم چې دا خو راغلی ده صحیح ده همغسې خو هغه ښایي ته هلته څه وایم داسې موږ اپشن نه لرو چې یوازې هغه انالیسیس یې موږ ته دلته راوړي یا د دې هغه خو موږ انالیسیس رن کړی که نه د دې خو کړی به مو دا خو فایل تیار مخ زه به ګورم خو فکر نه کوم چې دغسې راسي او درته راوړلی سم د بلې لارې نه خو داسې به نه وي صحیح ده که او بل هغه ځای نه پرنټ کولی شي هېڅ دې ته اړتیا نشته او دا خو چې راوړې تا ته اوس که موږ به دا پلان وګورو د هغه لپاره د پلور لپاره پلان هغه ډېر ښایسته راځي اوس به وګورو صحیح ده دا هم ډېر ښایسته ده وګوره او دا ایلیویشن ښه ایلیویشن اوس بل راځو دې باندې خو پوهېدئ دوهم ایلیویشن غواړئ هر څومره غواړئ هر یو راوړلی شي درته ټول راغلی دي صحیح ده پلین لیاوټ ته راځو سټوري 1 ته وګوره لیاوټ دا د پلین لیاوټ ته وګوره بیمونه یې درته راوړي هر شی یې درته راوړي دې کې هېڅ شی هم کمی نشته پایې هر شی دغه دی در سره هو که نه اندازه ګذاري دی دا دی که نه 3.3 هر شی سم کړي دي 3.3 دلته وګوره دغه فکر کوم دا سلب دی را سره ښه دا زیړ چې ښکاري ښه دا به وګورو دا زیړ چا جوړ کړی کېدای شي ګوره دا دی بس تیار در سره چمتو دی خو دلته کالم به ضعف کم ورته وایي چې کالم موږ ته ونښلو ښه د کرنټلی ارېزډر نه دا خو بند کالم ګوره نه راته ښایي صحیح دی که نه صحیح دی اوس یې بېرته دا د کالم بس نور خو وپوهېدې که نه دا زیړ نه پوهېږم دا چې شی دا به هماغه سلب به وي نو ښه ډایمنشن لاین دی زه صحیح دی دا ډایمنشن لاین چې دی دلته یې ولې نه ده لیکلی خوا ته یې لیکلی دا خوا ته نه ده یا به دغه هغه راخیستی چیرې به یې لیکنه کړې چې ډایمنشن لاین دی څه شی ډایمنشن لاین دی ولې نه ښکاري صحیح ده بیا پسې وګرځئ نو بس نور هم داسې کولی شي تاسو ایکسټروډ کړئ هم داسې لکه پراپیټ والونه ورکوئ دیوالونه هلته ورکوئ ټپس کې کار کولی شئ هم تر دې پورې چې زینه هم جوړولی شئ همغسې لاینونه جوړ کړئ ایکسټروډ یې کړئ هغه راواخلئ کټ مټ دلته یې راوړئ ښایي دې که لږ داسې خارف یې وکړئ اټکېډ نه هلته زر جوړېږي در سره هو خو بل هم څه شی راوړي دې ته بس دا شیان نور خو څه شی نه وکړئ ټیپیکل ممبر هغه در سره راوړی هغه به هم کوم یو شی وي او دا نه پوهېږم دا څه شی دا خو هېڅ شی نه ده دا نه صحیح ده نور خو څه شی پاتې نه شي په دې کې چې راوړي سیف ته وړمه درته لمانځونه وروسته صحیح ده څښتن یادوو او بیا وروسته